د روژې په مبارکه میاشت کې د کومو کسانو دعاګانې نه قبلیږي؟ ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د جنت 8 دروازې دي چې هغه کله بندې او کله خلاصې وي، خو کله چې میاشت د رمضان شي الله تعالی ټولې دروازې د روژه نیونکو په مخ خلاصې کړي او خلاصې پاتې کیږي او هغه د اسمانونو ټولو فرښتو ته امر کوي چې د روژه نیونکو په دعاګانو آمین وایاست. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه میاشت کې چې څوک هره دعا غواړي الله تعالی دعاګانې قبلوي، خو څلور داسې کسان دي چې الله تعالی دعاګانې نه قبلوي که هغوی توبه نه وي کړي. پوښتنه مو وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم کسان دي چې دعاګانې نه قبلیږي؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو هغه کس ته چې د مور او د پلار نافرمان وي او د هغوی زړه ځورونکی وي او بل شراب څکونکی دی. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل دریم هغه کس ته چې د خپلې کورنۍ سره جنګیږي او د خپلوانو سره خپلولي ختموي، او څلورم هغه کس ته چې په زړه کې نورو ته کینه ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دنیا ټول انسانان ګناهګار دي او د دغه ګناهګارانو انسانانو څخه تر ټولو غوره انسان هغه ده چې توبه وکړي. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ډیر لطیف ذات دی، د خپلو بندگانو سره د لطافت معامله کوي، توبه کوونکي ډیر زیات خوښوي او مینه ورسره کوي. السلام علیکم.